دا د وینې مې دې په دې باندې پرون ما خپرونه کړې ده، هر ورځ خپرونه کوم. مو پوه یو مو ما پوه یو پوه شوې مو داسې پوه یو لکه څنګه پوه شوې خدای په هر څه پوه دی. که له ننه بعد به قاري صاحب خبر دې پې کړو. استغفر الله. ته داسې پوهې لکه الله چې پوه ده. خبره نه مو په هر څه پوهېږو، زموږ صخره خو نه یو، جهل خو نه یو، مسلمانان یو، کلمه یو، قرآن منو، خدای منو، رسول منو، پیغمبر منو. داسې پوهې لکه الله چې پوهه ده نه. خو مو الله پوهې کړي څنګه ته پوهې کړی، تا چړته کتابونه یخې دي. نه تا مخکې څه ویل وای زه داسې پوه یم لکه وای موږ داسې پوهه یو لکه الله چې وای پوهه ده. خو الله بندگان دي څه پوهې نه وي، ته مسلمان پسې شوې. ښه اوس دا راته ووایه له ننه بعد خو به په یا حسن یا حسین یا زهرا یا علي قسم نه کوې. قسمونه مو نه دي کړي، ما څه تا ته کومه خبره وکړه څه اول الله دی بیا مو یو څه قسم په الله دی څه د کار داسې دی. صحیح شوه. بیا وایه بیا په قسم په علي کوي چې قسم په علي دا کار داسې ده نه. اوس که قسم مو کو خو مو تا ته خو دا نه ویلي که څه مو په حسین قسم دی یا مو په حسن قسم دی. که هغه مو یو مو خپله کې بس مثال کوم نږدې تعلقات ولري هغو ته یو تا ته خو مو نه ویلي که تاسو خو مو انتي مسلمانۍ کې چلیږو. اوس دا د نږدې تعلق دپاره ودې زړه سره وعلي صاحب دا د نږدې د تعلق دپاره نبی علیه السلام درته وایي وای دا تعلق مه ساته. علي علیه السلام درته وای دا مه ساته دا وای شرک ده دا وای ناروا ده. بیا ما تا ته کومه خبره وکړه که نه وختین د تویلو څه خلق ته مور په سر دا خو د تاسې یعنې دا د تا مطلب دا ده چې دا د موږ کار ده دا د اهل بیت و کار نه ده مطلب دی دا ده نه. نه ما مطلب دی څه اول الله دی. اول الله ده بیا علي ده که رسول الله ده. رسول الله دی. بیا علي ده. نه علي نه دی. بیا مو په چا ایمان راوړی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. حضرت محمد اول الله ده بیا څوک ده دا مې سم وانه ورېدو. محمد دی. محمد ده له محمد علیه السلام نه وروسته بیا څوک ده بیا رسول الله ده. بس دا مو ټول منو څه څوره دي پوه شوې. ټول منو. محمد صلی الله علیه وسلم دوم ده رسول الله دریم ده پسې که نه. څه دا ګوره زه تا ته یوه خبره ته وایې چې زه عمر نه منم چې ته نه منې علي رضی الله عنه ولې خپلې لور په نکاح باندې ورکوله ام کلثوم عمر رضی الله عنه ته هغه ولې منل. خو دا خو ته ملیانو ته دې باندې مناظرې وکړه که نه خیر دی. مو تا ته کله کوم دې دپاره کړی و مسلمانانو ته خدای د خبرو خلاصت دې ځای ته راورسېدل چې دوی د ابوبکر او عمر دا اوس دلته تقیه کوي وایي نه هغه نه مني. خو دته د قرآن یو وړوکی صورت تر اوسه ورته نه ده معلوم. سورة الفاتحه دی نه پېژني، سورة اخلاص دی نه پېژني. سورة اخلاص کوم صورت کوم صورت څه تا ته خبره وکړو ما خبره وره ما نه ورته ووایه صحیح دی مړه زه به درته پته درکړم ورته ووایه. ما تا نه څه سوالونو جوابونه اخیستو ته هغه جوابونه رانه کړو ته ورکې قرآن روکړې ورکې سورتونه له هندوانو نه پوښتنه وکړې له هندوانو پوښتنه وکړې سورة الاخلاص په خدای قسم پېژني په قرآن کې له هندوانو نه خو علي صاحب دعوه لري چې وایي موږ اهل بیت منو ابوبکر او عمر نه منو. خدای سورة الاخلاص په قرآن کې نه پېژني. نه اوس دا راسره ومنله نه بعد خو به بغیر الله په الله نه بغیر په بل چا خو به قسم نه کوي. زه تا ته یوه خبره وکړم بیا هغې جواب راکړه. د تا پښتانه مسلمانان چې کوم دي جو د وایي چې ما د مور په سر قسم ده ما د تا په سر قسم ده ته دې په باره کې څه یې ناروا ده شرک ده ګناه ده که څوک قصدن وکړي او هغه څوک دومره لوی وګڼي چې له الله سره برابر وګڼي دا له اسلام نه وتلی ده دا سړی او که څوک دومره لوی نه ګڼي بیا شرک اصغر ده ناروا ده ګناه لري د دې ګناه په وجه به جهنم ته ځي په ورځ د قیامت تر څو چې توبه یې نه وي ایستلې. خو چوک دی دا مسلمانان دي که چې مور په سر مې قسم دي تا په سر مې قسم دي. خو زه څه درته وایم چې هر څوک سې کوي هر څوک ته خو
ما مسلمان خو به بعض مسلمانانی په غلطي په وجه دي ناپوهي په وجه باندې کوي بیا هم غلط نه کار کوي پوی دی واړه خو نه دي ماشومان خو نه دي کنه خیر ان شاء الله بیا نه کوي معلومات دا تاسو دي ثواب په نیت کوي یا حسین یا زهرا ته څه ته غوتام یا کنه مخکې ورستوي وا خبره اوس پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم د بیا علی علیه السلام د ورپسې نه بس دا خو داسې 15,000 نامې راځي که نه څه ته چې یو شمارې دا ډېرې نامې راځي خو لکه کومه د مین خبره دی کومې ستا مثال تاسو بېغه بادې لګېږي کومې اربېخې لګېږي ما ورته سټارټینګ اندیونه اخیستی نه الحمدلله په موږ یو نوم هم بد نه لګېږي خدای جل وعلا فضل وکرم د علي رضی الله عنه مو دا سترګې دي حسن علیه السلام مو دا سترګې دي حسین علیه السلام مو دا سترګې دي دومره ورته قدر لري دا به بعد څنګه نه لګېږي ته پوه شوې لګیا یې کله یو څه کله بل څه یو سبب یو شی راته وخی چې په موږ ولې بد لګېږي ته یو شی راوخی سبحان الله په چا چې علي رضی الله بد لګېږي هغه مسلمان نه ده په تاسې بد لګېږي هغه درته وایي علما وایي په موږ قسم مه کوئ تاسې اوس قسم ورباندې کوئ دا اوس په تاسې بد لګېږي که په موږ بد لګېږي خو که ما وکړه بیا ته ما تویه که نه ما تا ته الله یاد کو د الله بنده ټول کتابونه دي ډک دي ځینې ټول کتابونه دي وایي ټول چیغې بغارې ورسې ویډیوګانې دي وګوره دلته موږ ته راځي صبر علي صاحب خو سید اوس ما ته بي کتابه خبرې کو اوس چې څوک له الله نه بغیر په امام علي قسم کوي په امام حسین قسم کوي دا مسلمان ده که نه ده چا کړی دی چې څوک یې کوي کړی پرېږده چې څوک یې کوي مثلا اوس یو څوک راولاړ شو په باړه چنار کې وایي چې د امام حسین قسم وي دا ښه کار کوي که بد کار کوي دا د تا ته خو نه کوي که نه تاسې په خپل منځ کې څه کوئ ما ته خو یې نه کوي چې نه غواړم ګوره ته اوس خپل کور منځ کې خو اوس بل پردي سړي کار نشته که نه جایز دی تو ته نه وایي نور څه کې تا ته خو مو نه یو که نه تا ته خو موږ خپل زبان کې تا ته لګیو څه یا الله رقم وکړي مو هر څه الله نه غواړو یعنې ته چې اوس له ما سره مخامخ سې ما ته وایي یا الله او چې په خپل منځ کې سې بیا یا حسین وایاست که نه اول الله دی الله غفور بیا حسین هم سره ورګډ کړي نه 100% انداسې خبره وکړو خو نور هر څه کې الله دی موږ خدای منو قرآن منو پوه له علي علیه السلام سره مینه لرئ له علي علیه السلام سره محبت لرئ چا سره له علي علیه السلام ورضی الله عنه ولې نه لرو ته نه لرې ورسه ښه دونه څونه مینه ورسره لري لکه الله جل وعلا سره مینه لري که له هغه نه کمه یاره نو دا ګوره ته کاري صاحب یې ته خپله په دې خبرو پوهېږي څه اول الله دی پوه شوې پاک رب دی صحیح دی الله نه چوک انکار دا څوک مینه ده وا علي جان ودې زړه سر دا علي جان دا اوس دلته علي رضی الله درته وایي امام صادق درته وایي که په خپل منځ کې کله قاری شفیع الله مؤمن سره یې کله مسلمانانو سره یاسته که په هر ځای کې یاسته له الله نه بغیر په بل چا به قسم نه کوي نه به کې بېشک دي کې شک نشته ته خو وایي موږ په خپل منځ کې کوو تاسې ته وایي نه کوو په خپل منځ کې وایي کوو ته مو خپل منځ پرېږدو موږ به مثال څه خلک لرو څه به کوو هغه څه خو ته ګوره کار نشته که نه هغه خو لږ اوس موږ پوه کړی وا علي صاحب ودې زړه سره هغه خو اوس موږ مو پوه یو مو قرآن منو مو مونځ ما پوه کړه چې تاسې په خپل منځ کې په حسین قسم کوئ په علي قسم کوئ په کوم وخت کې کوئ په کومو حالاتو کې کوئ څنګه کوئ لږ مو سر راخلاص کوئ باندې ته پرېږده که نه تا ته کله وي څه په علیمه قسم دی تا سره مخامخ وي تا سره ناست وي بیا تو یو یا دا ما ته ما یو دا خپله کې یو او څه د توس کوم بیان کې لکه مثال دنیا وعلي صاحب په پښتو در سره لګیا یم وعلي صاحب وعلي جانه ودې زړه سره په پښتو در سره لګیا یم له ما سره خو اوس نه وایې تا ویل تاسو سره اوس نه وایم لیکن تاسې کله تنها یا په خپل منځ کې شی سره ناس یاسته تاسو چې په یا حسین قسم کوي په علي قسم کوي په فاطمه الزهرا صلوات الله وسلامه علیهم باندې قسم کوي دا په کوم حالاتو کې کوي ولې کوي څنګه کوي په څه ضرورت کوي خدا د مو منو ځکه دی کوو تاسې منئ ځکه یې کوي نه
دا څنګه منل دي چې هغه درته وایي مې کوه او ته وایې موږ یې منو ځکه یې کوو. نو بس دا خو خیر دی کارته یې نو اوس هېڅ خپله کې کو نو هغه کې خو څه ګناه نشته مثال نه د نغدی خپه یعنې د اهل بیت په چې کومه خبره کړي کوي ومنې کوي ونه منې پروا نه کوي نه. وره دا مثال دا داسې خبرې نه دي څه دي باندې ته په میډیا روزې ته خال خبرې ته دا کې خلک به نه خبره یعنی په میډیا کې به قاری صاحب محترم یعنی قاری صاحب محترم که خپل مونږ په منځ کې که شرک کوو که هر څه کوو مونږ خلک نه خبرو هغه زمونږ خپل د منځ خبره ده پیښلې شرک خبره دي کې نشته شرک مثال دا داسې خبره چې مو مثال دا هر ټیم نه یو دا مو کله کله یو پوه شو مثال خپله کې یو کابل غیر مثال تاسو ولا راشي غمخ کې یو خپل کې غي نه مایند کې لکه تاسو څه کوم ناستیو تاسو دنیا ډانګو څه د دسه د مسلمانۍ نشته دا کافر دي دا دادی دادای لکه دا پکار نه دی. اوس دلته د تا کتاب وایي چې پیغمبر علی السلام ویلي چې کچا دا کار وکړل دا مشرک سونو دا خو پیغمبر علی السلام مشرک درته ویلي دي مخ نه دي درته ویلي د تا کتاب وایي یو ساړی پوه شوې دغه نه دی هر چا کې خپل د هاشته یو مسلمان نه دی ګوره ته نور هغه صاحبان هم راپورته کړي تا پاکستان ته راشه پوه شو بیا زه پاکستان ته درڅم ما په سر بیا قسم کوي نه تمہارا څه زه تا په یو خبره ارته کوم خلک چې مو مسلمانان یو په مسلمانۍ چوکم لیارې به روان دي مسلمانی نشته تشباسی چې مو مسلمان یو دا کوم مسلمان دي دا صرف شیعاګانو ته بس یو دي څه د شیعه دسې شیعه غسې دا دادي دا هغه دي پوه شو لکه تاسو د یو شیعاګان لیدلي دنیا کې دا نور څوره مذهبونه دي تا ته پاتې زیر ته نامې نه خلنو ضروري نشته نامو خستل پوه شو نو دا خو دی علي جان د تاسو خو د يهودو سره دومره جوړ دي تاسو د 12 امام سراس کتاب موایي وای دا به د يهودو په شریعت باندې به عمل کوي نو خو دیغه د تاسو د مهدي په خاطر خلق سنه پوسی وای امام وای شوک ته یي بیا درته وخایم بیا به د عقیدې نه توبې ما خبر اوره دا هیڅ خبر هم نه وي دا څه تو ضرورت صرف ته متاخل نه اورو بل په لاکوم عالمان دي سنیان ټول پاکستان ته ډاک دي دا خو د تا کتاب د ما علم ما علم پرې د هر څوک پرې د خو د تا کتابونه وای امام باقر علی السلام دی وای سو مخکې د خلک چې تو مسلمانان نو ورته کتابونه ما مسلمانانو ته خو دلته په خپل کتاب مسلم د مشکلم دغه په خپل کتابونو نه انکار کوي ګوره زه یو دقیقه ما زه ته یو ته تاسو هم یو کال مینا دا کتابونه وسې شو یعنی د تا کتابونه دروغ وایي ما کتابونه پرېږدو زه ته د خپل کتاب کیږي چې دا کتابونه لیکل شوي دي نه خو څوک نه ول چې د حقیقت ښکارا کې دا دوه کاله کېږي تر راوته د حقیقت ښکارا کړم دا خو موږ د یو عالم نام نه دی اوریدلی نه تاسو عالم نه ز خپلونه نه یو کتابونه شکر دي مو هر څه به پویو دا غدا وشو ګوره د وو سوناتو کې پوه شوې چې تر وته مثال تا دا کتابونه ښکارا کو دا نور نه نو ښه سیده اوس ګوره د زړه سره دا د تاسو کتاب د مرآت العقول دا وګوره دا د تاسو کتاب د په اتو معتبرو کتابونو کې دا د علامه مجلسی صاحب کتاب ده مرآت العقول څلورم جلد در سره ویلي کخه 300 صفحه ده دا د علامه مجلسی صاحب دا د تاسو لوی محدث ده دا په مرآت العقول په 300 صفحه څلور جلد په دې کې څه فرمایي وګوره ثم قال يا أبا عبيدة إمام الصادق عليه السلام ارتويل إذا قام القائم آل محمد
کله چې وای د موږ د محمد علیه السلام مهدي وای راسي حکم بحکم داوود وسليمان لا يسأل بينه کله چې وای د موږ مهدي راسي دای به حکم کوي په حکم د سليمان علیه السلام په حکم د داوود علیه السلام لاندې هم دغه لمبر روایت پسې راځي دغه تفصیل پسې ورکوي چې ابي عبد الله علیه السلام ویل چې کله د موږ مهدي راسي د موږ دغه مهدي به د سليمان او د داوود علیه السلام په شریعت باندې به عمل کوي نو د تاسو دومره له يهودو سره جوړه ده ما ته خو سکرین بند ده ولي انت خو صحیح ده اواز راځي بالکل ته صحیح ده اوس دا مهدي د رسول الله په شریعت ولی عمل نه کوي اوس داوود علیه السلام سليمان علیه السلام الله يهودو ته را لېږلي اوس د تاسو مهدي د يهودو په شریعت ولی عمل کوي ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت عمل نه کوي کافي صاحب ته ما خبره وره کتابونو خبرې پرېږدوه زما ته اوس کومه وختي خبره وکړه خاصه ده پستر دا کتابونه مثال ته اوس روخلو تا ساته سو کالو نه مثال دا کتابونه پرته دي ته له سنت کې تور مثال علي سي نو څنګه مثال 1500 کاله مینارو شر کاله مینارو خلیا 800 کاله قربانه کړي پریمي خود الكتابونه پریمي خود او ته اوس په دې ایمان لري چې د 12 امام دي ژوندۍ ده بشک جام دی او ژوندۍ ده یعنی 1200 سال 1200 سال کېږي چې د ژوندۍ ده کنه او ښه کومه ګټه تاسو ته رسیدلې ده یو ګټه یې راته ښودلی چې کتاب مې پرې ښودل یو ګټه یې راوښیي چې اسلام او دین او قرآن ته یې رسېدلې وي مهرباني ګټه خو ته اوس نه میلاویږي که نو پیدا یې څه شی دی چې ګټه یې نه راته میلاویږي نو پیدې خو دا شی چې تا پاکستان کې اهل سنت اندا بیان د کې لګیا دي شیعاګان شوي دي صحیح شوه څه شی شوي دي تا اهل سنت کوم ملیان دي که اوس ودې الله بنده څو کاله عمر دي د علي صاحب څو کاله عمر دي ده ته بس عمر پرېږدوه که نه زه تا سره خبرې ته اوس وایې کوم چا ویلي دي چې د تا مهدي ژوندی ده چا درته ویلي دي تا اهل سنت ویلي دي پاکستان کې اهل سنت ویلي دي چې مهدي ژوندی ده او ته اوس دغه خپل د شیعه مذهب له اهل سنت نه در اخلي نه خو پوه شولو څه دا حقیقت دی نه هغه خو پوه سوي چې دا حقیقت ده ته څه وایې چا درته ویلي دي چې دا مهدي 1200 کاله کېږي ژوندی ده ته خو ګوره مو خبرو به خو تا ته چا ویلي دي ته د شیعاګانو خبرو به مثال نه پوهېږې ځان یې څه دا داسې اوس یې کوم بس اوس علي صاحب راغلی ده علي صاحب راغلی ده د علي صاحب په خبره اوس اعتبار هم کوم باور هم کوم ته به اوس ماته وښیې ان شاء الله چې چا درته ویلي چې دا 1200 کاله دا مهدي ژوندی ده او دا مهدي به بیا دغسې کوي بیا به هغسې کوي بیا به دغسې کوي اوس ته ماته وښیې چا درته ویلي دي مهرباني مو خو هسې منو لکه څه څنګه مو منو صحیح شوه یعنی فقط چې د اهل بیتو په شان کې کومه خبره راځي منئ نه منو یو که کتاب ویلی که نه ویلی کتاب ویلی دي که نه نو بغیر کتابه خو چو خبره نه کوي نو ته خو تر ټولو کتابونو انکار سولې زه انکار نه یم زه دینه انکار شوم چې ته مثال ته ویلو چې 800 کاله مینا دا کتابونه راغلي صحیح شوه نو دی خو 2 کاله نه کېږي چې دا کتابونو بیان په دې موبایل وروته الزامي لاړ شه نو دغه غټېږي بیا بل اوس دا تا کتابونه پرېښودل قسم اهل بیت درته وایي بې ځایه قسمونه مه کوئ په موږ قسمونه مه کوئ الله نه بغیر بل چا قسم مه کوئ ته وایې چې نه موږ په خپل منځ کې کوو دا مسلمانانو ته ښکاره سوله اوس دغه قرآن عظیم شان د تاسو مهدي چې کله راځي هغه اصلي قرآن به ورسره راوړي دا څنګه خبره ده اصلي قرآن مهدي علیه السلام ولې ورسره وړی د غار ته قرآن چې ته قرآن یو راغلی خدای کتاب دی غا یو قرآن دی ښه د تا مهدي چې ورسره وړی ده نو ولې ورسره وړی ده چې د تا کتاب وایي امام صادق علیه السلام وایي چې هغه اصلي قرآن هغه غار ته ورسره وړی ده ولې ورسره وړل او دا خو تاسو اهل سنت یې که نه بل چا ویلي دي د تا کتاب وایي په خدای قسم د تا تر ټولو
تا تر ټولو معتبر کتاب د الکافي کتاب نه د معتبر کتاب دی دا هغه وایي تا شیا د خلی اوریدي چې غره کې قرآن پروت دی خبره چی خو دغه کتاب دی وایي نو دا څوک وایي دا خو یهود نه وایي تا شیع علما وایي محدثین دی وایي لوی مراجع دی وایي لوی علما دي ته کله ورته مو ویو بیا ته ویا کنه لې یعنی دا کتابونه دي دروغ وایي هو سند یو کتاب دی چې کوم تا کور کې قرآن دی غمو سره هغه یو قرآن دی ښه او قرآن څوک چې داسې عقیده لري چې دا قرآن تحریف سوی ده هغه بیا مسلمان ده که نه ده خو دا خو تاسو ویلي دي که نه څه دا بېله دي کلکه مثال شیعاګانو قرآن دغه هغه یو قرآن دی تا نه پوښتنه کوي واباسط علي صاحب غوا صاحب تا ته یایي که څوک داسې عقیده ولري چې دا قرآن تحریف سوی کتاب دی دا پوره نه دی دا منګړت شوی دی غلط دی که نه یو قرآن دی غلط دی یعنی کتابونو دی غلط هغه د تا کتابونو چې دا خبره کړې ده غلطه خبره کړې ده که نه کتابونه ورکی روباسي کنه زه تا ته څه یم دا کتابونه چې دا خبره کړې ده علي صاحب علي جان دې زړه سره د تا کتابونه د لوی د احادیثو د روایتو کتابونو دا خبره کړې چې دغه قرآن ناقص د صحابه چینجز پکې راوستی ده صحابه لاس پکې وهله د اهل بیت نومونه یې ډیلیټ کړي دي هغه اوس کتابونه رښتیا وایي که دروغ نو مثال تا کور کې قرآن پروت صحیح شوه زه څه ورته وایم دا څه ما خبره خو وره که نه دا لږ ووهه نه لوګي ولا خبره سره پوسو لوګي ولا نه یو شکر دی ښه ماشاءالله اوس د تا کتابونه وایي چې دغه قرآن کې صحابه و لاسوهانه کړي ده آیا هغه کتابونه دې رښتیا وایي که دروغ وایي خو ګوره څه کتابونه بې خبره واچوې داسې د ډېر کتابونه د یو څه چوک ته لکه اوس مثال ته شیعاګانو نه اپوزیټ یې اپوزیټ مطلب دا څه مخالف یې نو د تا کتاب خو به د تا مخالف نه وي ولې الله بنده ته اوس خپله د خپلو کتابونو مخالف یې کتاب خو مخالف نه یې خو ته خو مخالف یې که نه ته زه خو مخالف یم ما خو خپل کتاب نه درته پیش کړی چې صحیح بخاري داسې وایي صحیح مسلم داسې وایي ما تا ته خپل کتاب پیش کړی ده نه خو د تا کتاب مې درته راخیستلی ده چې دغه د تا کتاب وایي چې دغه قرآن چې ده اصلي قرآن نه ده اصلي قرآن صحابه و لاسوهانه پکې کړي امام علي علیه السلام خپل قرآن ولیکل هغه یې مهدي ته ورکړل چې دا در سره وساته چې کله راوځي در سره رایوړه بس مو ته یو قرآن راغلی چې کوم ټول پښتنو ته راغلی کوم مسلمانانو ته راغلی هغه یو قرآن دی که بیا غو نیم کړی وي څه کړی وي هغه عمل دی اوس مو مسلمانان یعنی غو نیم کړی ده نه یعنی صحابه و دا قرآن نیم کړی ده نه نو مو ته نیم قرآن راغلی څه شل سپارې قرآن دی نیم کشکې نیم راغلی وایم خو به ولله زره آیاته د قرآن وایي موږ ته یوه حصه راغلی دوه حصې نسته خو 13 سپارې قرآن در رسي که نه که 40 دی 13 دی دا خو د اهل سنت عقیده دي تا کتاب وایي چې ولله زره آیاته ده دا قرآن عظیم شان و شپږ زره آیاته ده څه باندې شپږ زره او د تا امام صادق علیه السلام صحیح روایت ده هغه وایي چې ولله زره آیاته ده دا ولله زره آیاته قرآن موږ چیرې اوس پسې وګرځېږو قرآن کې وایي ولس زره هغه نه وي بس کتابونه یې غار چې خپل دغه یې لکه زه تا ته دا خبره کوم که نه څه ته کتابونو نه یو څه یې بیا شیعاګان د ته بل څه یې لکه دا خبره دا د اهل بیتو په نامو د اهل بیت سورة الولایه دا صحابه ولا د قرآن نه ډیلیټ کړی ده د تا کتاب وایي سورة الولایه د علي رضی الله عنه د ولایت صورت چې ده دا وایي صحابه و ډیلیټ کړی ده له قرآن کریم نه دا کتاب د اوس دروغ وایي که رښتیا وایي دی چینج کړی چې ورنه لرې کړي شابس یعنی هغه کتاب دی اوس ومنل نه چې ته منلی نو زه چې نه کتاب مني نه اوس تا سره زه اوس څه وکړم چې نه کتاب مني نه یو څه مني دا امام حسین علیه السلام باندې ځان وهي په زنځیرانو په زنځیرانو یې وهي که په شاکوګانو یې وهي سخت زنځیرونه دي ولاچې سخت زنځیرونه دي ولاچې په ځان کې د لږ سوري کړي دي که ډېر سوري کړي دي
نو بس والا کو ویلې نه کو څه څوره مرضی وي کو قرباني دی دین اسلام په قرباني ورکو د دین اسلام لپاره قرباني ورکوي ها د دین ایمان اسلام مسلمانی ډیره درنه نامه دی یعنی د امام حسین علیه السلام باندې ځان وهل د دین اسلام ده او ها نه لکه دی مطلب داره کنه مسلمانی دا مطلب دی دا تاسو ته هیڅ چاته هم پاته نشته خبر اورئ مسلمان مطلب مسلمان ګوره زه تا ته یوه خبره وکړم ته اوس مثال هندوانانو ملک ته لاړ شي یهودیانو ملک ته لاړ شي تا غځي مثال ګیره پرې خلی وي ته ګرځې ناس پارات کې هغه څه وګوري څه مسلمان دی هغه زړه ګبرو شي لکه مطلب باندې پوهېږي اوس یو هندو ته مسلمان نږدې شي لکه هندو ته مسلمان وګوري هغه څه یاره مسلمان دی مثال تا نه لږ سایډ هم وایي لکه مثال هغه تا کې ډېر پارک دی مطلب ته ورسېږي څه تو مثال څه یو نیم شی وخورې هغه تا نه نفرت کوي مطلب ته ورسېدی مطلب یعنی دا اوس چې ته په زنځیر ځان وهې دا دین ده دا داسې دین دی چې دا پوه شوې دین نه ټول تښتي دي دین نه بیا هغې څه دا مسلمان دی دغه په زنځیر کې اوس تاسې دین یعنی دا اوس ډېر زیات ثواب هم لري دا دین د ثواب لري نه نه دا دین سامینه دی قرباني دی دا ثواب لري که نه لري ویلې نه لري ډېر زیات ثواب لري که لږ ثواب لري دا ډېر ثواب دا قرباني دی دا پوه شوې څه څنګه مثال ته څه ځان ته یو نقصان ورکړې تا پوه شوې دین سره تا مینه زیاته شوه ځان ته نقصان ورکړې ښه له څو کسانو لکه مو داسې چې مو خپل دین کې خپل ځان ته نقصان ورکو خو بل چاته نه ورکو دا په دې خاطر باندې ځکه ستاسې امام حسین علیه السلام ته نقصان ورکړی و که نه نه مو نه دی ورکړی مو خو چې ته ورکړی اوس دغه د ثواب کار چې اوس تاسې کوي دا کوم اهل بیت کړی ده د تاسو نه مخکې نوره پوه شوې ما تا ته څه خبره وکړه څه مثال چا کړی وي نه وي کړی بس اوس یې کوو دا قرباني دی دا قرباني ده اوس یې کوئ اوس یې نه کوئ سوال اجازه شته که چیرې نبي علیه السلام و اهل بیت و تاسې منع کړي چې دا کار مه کوئ بیا یې هم کوئ نه هغو خو دې په باره کې څه نه دي ویلي څه دا کار ما کوې یا کوې امام حسین علیه السلام په کربلا کې خپلې خور ته وایي دا کارونه مه کوئ قسم ورکوي وایي دا کار مه کوئ تاسې ولې کوئ دا تاسو عقیده دی پوه شوې موږ خو خود عقیده ده ځکه امام حسین علیه السلام دا عقیده راته ښودلې ده الحمدلله نه دا تاسو عقیده دی صرف بل چا عقیده ده نه دی امام زین العابدین علیه السلام زنجیران وهل تاسو اسلام کې څوک شهید شه که هغه لاړ لکه ختم شه د موږ په اسلام کې یعنی د موږ بیا څوړ اسلام ده لکه شهید شه مثال یو جنگ کې شهید شه یا څه بل څه شهید شه بس هغه شهید شه قبر کې دفن شه بس لاړ لکه تاسو عقیده دا دی او د تاسو عقیده دا ده چې هغه په قبر کې ناسته حلوا ورلیږي نه نه مو عقیده دا دی چې هغه موږ خوشحال وساتو خوشحالي وساتي ولې هغه شهید دی قاری څخه اجازه وي هسې مو سره ګډ باسط علي دا ځان په چړو وهل په چپلا خو دا خو ثواب لري که نه نه دا قرباني دی ثواب نه دی ثواب نه ده قرباني ده ته دا قرباني لګې دا مخ ته یې 2-3 څپېړې ورکړه دا قرباني مو ووینې چې ته په رښتیا کوې که په دروغو نه مقصد څه مو نه کېږي مو ته به صحیح چاړې راوړې نه خیره چاړې خو غټه خبره ده که نه نو بیا ولې داسې نه کوو چې دا خپل سټ سم پرېږدو مکمله قرباني ورکړو کو ورکو شکر دی ورکو ولې نه ورکو ما خو تر اوسه یو هم ونه لیده چې دا سټ خپل په دا بیخ کې پرې کړی چې دغه یا حسین سټ مې ستا دپاره درکړه
تا ته پته هم نشته نو ځکه خو ورته یم که نه پوهېږ سټونه هم پکې پرې کوئ څنګه سټونه قرباني ورکوئ که نه خپل د غاړه د سر ځانه پرې کوئ که نه چې دا قرباني ده نه سر خو تاسو پرې کو که نه هغه خو نشته اسلام کې خو مونږ خو د خلکو نه پرې کوو تاسو خپل د ځانو نه پرې کوئ ځکه چې دا خو اصلي اسلام دی او اصلي دین دی او ثواب دی که نه اوس اسلام کې دا شته چې ته بل چا نه سر پرې کړي په اسلام کې دا شته چې ځان په چاقو باندې سوری کې لکه 500 سوریان دي ځان کې واچولي وو ځان خو ګوره ځان خو خپل ځان دی مثال دی خو قرباني ورکوي ځان به خو ځان به الله خو تعالی ولې وایي چې خودکشي حرامه ده نه خودکشي ته دا خودکشي نه دی دا چې ځان په چړو وهو او ځان ما ته تاوان خبره رسي دا خودکشي نه ده ما خبره وره تا خلق ته نشې کوي مثال نشیان دي اخو نشیان دي اخو پرې دا غوړي کې دلته څه ته نه کوي نه ته نه کوي نه زه تا خبرې سر به پویم کنه اوس د نشانو سره دوی په قزان نه خارج کې مساوي کوي ښه نه وټکاچ کوي د نشان کوي وټکاچ کوي مهرباني کوي څنګه وټکي مټکي مونږ نه پیژاندو زه تا خبرې ته رسوم خبره خو را کنه نه اوس دا اوس نموس د کیټالوژي ګوره کیټالوژي خبرې مه کوه راځه په اهل بیتو خبرې کوو که نه د اهل بیتو خبره منل پکار ده که نه اوس که اهل بیتو درته ویلي اوس دا کار مه کوه لکه دا قسم چې مې درته ښکاره کړل ته وایې نه موږ په خپل ځای کې کوو پروا نه کوي اوس دا د تاسو عقیده له اهل بیتو سره فرق لري او که تاسو د اهل بیتو عقیده را اخیستلې ده ګوره کاري صاحب مو هیڅ عقیده هم نه یې راخیستې مو څه نه دي کړي مثال مو د اهل بیت منو پیغمبر د منو خدای د منو رسول صلی الله علیه وسلم د منو که مثال اوس زه زنځیر ویم زه ځان ویم مثال تاسو ته خو څه تکلیف نه لري که نه ښه اوس وکس اوس که همدغه پیغمبر چې ته وایې زه یې منم ته منع کړې وې بیا یې خبره منې زه تاته یوه خبره وکړم هغو ډېر جواب ورکړه چې تا ته وایي ډېر دغه څه منع پیغمبر کړي دي هغو په لیارې د هیڅ حکم نه ځي اوس تاسو خو دعوت له هر چا نه زیاته لرئ ګوره تاسو خو دعوت له هر چا نه زیاته لرئ وقرباني سم ودې زړه سره اوس اهل بیت خو د دې معنا دا ده چې باید ومنلی سي اهل بیتو عقیده همدغه ده چې یو څه یې درته ویل باید همغه خبره یې ومني که څوک ووایي چې زه د اهل بیتو خبره نه منم خو هغه بیا عقیده یې دروغجنه ده اوس ته دا خبره کوي چې زه اهل بیت منم رسول الله منم چې هغو کومه خبره درته کړي هغه ولې نه منې هغه څه هغو کوم مثال چان کړي دي اهل بیتو کړي پیغمبر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي هغه په لیارې هیڅ حکم نه دی روان دا تاسو ولې نه ځئ اوس مثلا نور څوک نه دي روان تاسو خو تر هر چا دعوه زیاته لرئ چې موږ اهل بیت منو ولې ته ویلو کنه چې تاسو خاخ اندي شیګان یعنی تاسو هم نه یاست روان یعنی تاسو هم د اهل بیتو په قدم نه یاست روان شک ور دی روان یو ویل نه روان څنګه روان چې هغه یو خبره درته کوي دا مکه وتی کوي دا څوړ روانې ده ګوره قرآن کتابونو کې داسې ډېر څه راغلي دي اعمال ور به هیڅوک نه کوي نه ور به تاسو اهل سنت کوي یو عمل مثلا خپل عمل تاسو چاته نه ښیي او تاسو خپل دغه نه ښیي چې څوک عمل سیده چې څوک عمل باندې نه کوي هغه ګناهګار ده اوس ګوره علي صاحب چې څوک عمل ور باندې نه کوي اهل سنت کې هغه ګناهګار ده چې څوک په قرآن او په دین باندې عمل نه کوي په اهل سنت او جماعت کې هغه ګناهګار ده اوس تاسو د اهل بیت خبره نه منئ تاسو ګناهګار یاست ویل نه منو دا اوس سبحانه ده ولا که خبرې څه آلته وایي چې موږ منو آلته وایي چې ډېر خلک یې نه مني آلته زه درته وایم چې امام دې دغسې وایي رسول الله داسې درته وایي کوم سورتونه یې کوم قرآن یې دی به مسلمانانو عمل نشته په قرآن کریم کې تر ټولو وړوکی سورت کوم سورت ده ته ماته اوس څه قرآن حافظ زه ملا خو نه یم خو زه تا نه سوالونو پاره ختلی یم چې زه تا نه سوالونه وکړم تی ماته جوابونه راکړي اوس سوالونه به ان شاء الله ټول درته جواب کړم په سترګو خو بیا خو ته نه د کتاب منې نه بل څه منې وړوکی سورت په قرآن کریم کې سورة الاخلاص درته معلوم ده په قرآن عظیم شان کې معلوم دی او کوم سورت ده ټول قرآن سورتونه دي
نه سورة الاخلاص کوم سورت ته په تورات کې ده په انجیل کې ده په زبور کې ده په کوم کتاب کې راغلی سورة الاخلاص یاره موږ زه تا ته خبره وکړو موږ هر څه معلوم دي درته سورتونه تیر کړو درته درودونه تیر کړو خو موږ داسې ملیان نه یو چې اوس مثال تا وایي قرآن ته ناست نه یو سورة الاخلاص دی نه پیژني سبحان الله اهل بیت مني رسول الله مني رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة الفاتحه درته معلومه ده هر څه معلوم دي ولې نه معلوم ته څو آیات سورة الفاتحه ووایه لا نه چې درته وایي قاری صاحب ها نه خو بیا ان شاء الله تودري سورة الفاتحه ووایه علي صاحب زه به ورته ووایم هغه مشکله نه دی پوه شوې ما خبره دا بس ته یو دوه درې آیات ووایه بیا دې پوښتنې وکړه پوښتنې درته جوابوم ان شاء الله ته یو دوه درې آیات ووایه مهرباني وکړه ټوله مه وایه دوه درې آیات ووایه بس وای برای باسط علي صاحب هغه صاحب سورة فاتحه وای دوه درې آیات وای اللهم انا نستعينك ويا مخکزه زه به ورته خپلې کلمې ووایم جانانه ما خپل کلمې ووایه د تا خپلې کلمې څه دي ته ووایه ته راته ووایه که نه زه به ورته ووایم ګران سوالونه ته نه مه کوئ ظالمانو دی خو چې څومره چې پوهه لرم څومره چې الله پوهېږي دومره پوهېږم نه نور څه نو په خلیل مسجد کې قاری صاحب پرې ملګرو پرې خپل کلمې وای ته یو څو کلمې دي تاسو راته وایي چې د زړه سره علي صاحب قربان دي سم تاسو اوس خاندو تاسو یو څه اوس دیو ته معلوم نه دي شک ور دی هر څه معلوم دي خو ویلو زړه خو وی وای مونږ نه وای مونږ د خپل ماته چې مونږ وای چې تا نه وای ته وای تاسو اپوزیټ دغه کې دا ټولې خبرې کو پوه شوي خو زه تیس رایټ وکړه علي صاحب ابو بکر او عمر دا دوه صحابه رضوان الله علیهم اجمعین دا کوم حیثیت لري په اسلام کې او دا خو تاسو مانو تاسو ته به پاته وي ته به مو ته وایي ها مو ته خو پته ده چې هغه دوه جنتي و د اسلام اول دوه خلیفګان دي د رسول الله وزیران دي او په جنت کې دي اوس نو تاسو ته کوم حیثیت لري د ابو بکر او عمر علیهم الصلاة والسلام بس مو ته څه کوم حیثیت لري هغه تعالی پاته دی پوه شو تا مناظرې کړي دي علي صاحب اوس به موږ واورو له تا نه به واورو کوم حیثیت یې د تاسو ته مهرباني بس تا ته پاته دی که نه نو تاسو دینه مینا خلکو خبرې کړي ما ته خو پاته ده خو ته خو یې راته وښیه او د الله بنده کوم ته منې علي او ابوبکر منې دا څه نه منې بیا مسلمان وي سړی که کافر وي نو زه تا ته څه وایم دی بیا ګوره چېرته غورځار سي زه درته چې ابوبکر او عمر علي او ابوبکر او عمر دا منې مو علي منو او ابوبکر او عمر نو بس دا تاله پاته یې تا ته به څه یو نه خو ته راته ووایه خپله عقیده باندې دې مه شرمېږه نر غوندې په خپل مذهب دې مه شرمېږه نر غوندې ووایه منې که نه نو تا څه اوس مانه تپوس وکړه خو پوهېږه څه تاله پاته یې څه یاره نه مني ښه سینې منئ نو بیا دا قرآن څنګه منئ چې ابوبکر او عمر را یو ځای کړی دی لیکلی دی د هغو قرآن څنګه منئ نو قرآن خو د خدای کتاب دی که د یو کتاب دی خو د الله کتاب د خو همدغه ابوبکر را یو ځای کړی ده عمر را یو ځای کړی ده علیهم الصلاة والسلام دغه قرآن خو امام علي نه ده را یو ځای کړی دی تاسو په کتابونو کې راځي چې دا قرآن امام علي نه ده را یو ځای کړی دا قرآن صحابه را یو ځای کړی ده همدغه ابوبکر او عمر را یو ځای کړی ده ته ایمان په چا راوړی دی ته خبر اوس پوهېږې که نه پوهېږې یعنې ابوبکر او عمر اوس د ابوبکر او عمر تاسو په کوم سبب نه منئ ولې نه منئ ته خو پرېږده ته قرآن خبره وکړه وی پرېږده خو دا خبره په قرآن کې ده اوس دلته د ابوبکر او عمر ولې تاسې نه منئ څه بدې در رسېدلي
کوم دی اسلام خلاف عملی کړی دي ستاسې نه مني. دا خبره د قرآن کوله چې د قرآن د چا کتاب دی؟ دا د خدای کتاب دی که د ابوبکر عمر عثمان علي رضی الله تعالی عنہ کتاب دی؟ دا دی الله جل وعلا کتاب ده نازل کړی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام چې کله وفات شو دا قرآن داسې نه و را یو ځای لکه دا نن چې را یو ځای ده داسې نه و را یو ځای. دا مختلف ځایونو کې د صحابه په سینو کې او صحابه ول ځانو سره لیکلي ول چا سره لس پاره ل چا سره 2 سفاره ل چا سره 2 سورته ل چا سره 5 سورته. دا بیا چې کله نبی علی السلام وفات شو بیا دغه قرآن ابوبکر را یو ځای کړل داسې په دې دوه د فتاینو کې ابوبکر را یو ځای کړل. بیا عمر رضی الله عنه را یو ځای کړل. بیا عثمان رضی الله عنه را یو ځای کړل. وسته ابوبکر او عمر نه مني هغه صحابه د قرآن را یو ځای کړی. بیا د قرآن مني ولی نه منو قرآن. ابوبکر عمر ولی نه مني. نو بس زه تا ته څه ویم، تاسو ملایانو مناظرې کړي دي، خبرې دي په باره کې تاسو سره شوي دي.